او دی وخت کې زمونږ هر عمل دا غینا یو نعوذ بالله الله دې مونږ ټول معاف کړي یو رسم جوړ شوی په اعتکافونو کې ملاقاتونه ګپې شپې په موبایل رابطې او دغه رنګه په اعتکافونو کې پروګرامونه او پارټیانې د دې نه ځان ساتل پکار دې سره د عباداتو مقصد فوت کېږي بلکې دې کې د مسجد د شعائر الله بې حرمتي او بې عزتي راځي زما محترم ورو د دې نه ځان ساتل پکار د دې مقصد خدای امام ابن القیم رحمه الله فرمای اعتکاف کې مقصد څه دی جمعیت القلب علی الله تعالی په الله تعالی باندې د خپل زړه راوندول چې د دې بار دنیا نه تازان دنه کو مسجد ته د الله کور ته خزه بچی کور دکان کاروبار گاوند تر دې پورې جنازې لبم نزي ته وګوره جنازې دیو بیمار تپوس لبم نزي عیادت بتش مسجد ته دعا کې یا الله فلانه وفات دی جنازې لمه یا الله وی بخ فلانه بیمار دی یا الله ته شفا ورکړي دومره پورې انتهایی اهتمام دی ردی چلته مسجد کې ایثارت نو د دې مقصد خدا او چې ستاد ازړه کې ورنا راشي او دغه رنګ عبادت وکي تلاوت وکي اذکار دعاګانی ام المؤمنین عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها فرمى يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو إذا الله نبي صلى الله عليه وسلم كشرط ما تبطول جيدا جنن شبه ليلة القدر دي زو سر موافق شم أو ما تأحكى علامات نداسي أندازة ولجي جدا ليلة القدر دي نند قدر شبدا نزبك كما دعاء وغارم سك دعاء جانب دي رزيتي ده الله نبي صلى الله عليه وسلم ورتولي رخصتا جامع دعاء خودلا ده الله نبي صلى الله عليه وسلم ورتو فرمایل وإذا دعاء وايا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بيقام ده خبر من وکړه اللهم إنك عفو بعض روایت کو سره کریم نمرازي وده صحیح روایت دی اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا الله تعفو كون کې ذاتي عفو ده الله رب العالمين صفت دې معافي کول تعفو خوخه يا الله ده عفو سره ستا محبت فاعف عني يا الله ما معاف رمضان په تیرودو دی ختم شي الله او اخیری مراحل منګه د دې د آداب پر خیال و نساتلو خپل تقصیرات خپل کوتاهین د امر مخامخ او په هغه جذبه د دعا وای چې الله موږ معاف کړه یا الله موږ معاف کړه الله سبحانه وتعالى دی په هغه بندگانو کې موږ تاسو شمار کی چې هر شپه الله رب العالمین دا غوی د جهنم نه د ازادۍ فیصله کوي په رمضان کې